نیمروز کې د طالبانو او ایراني پوله ساتونکو ترمنځ نښته کې دوه ایراني ځواکونه وژل شوي. د نیمروز کنگ ولسوالۍ په یوه سرحدي سیمه کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته رامنځته شوې ده. سیمهیزې سرچینې وایي چې دغه نښته پرون مازدیګر هغه مهال رامنځته شوه چې طالب ځواکونو د ایراني پوله ساتونکو لخوا د سیخ سر کانال د کیندلو مخه ونیوله. یو شمېر سرچینې وایي چې په دې نښته کې دوه ایراني پوله ساتونکي وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې دواړه لوري پر یوه بل ډزې کوي. طالبانو او ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په سرحدي سیمو کې د ګاونډیو هیوادونو پوله ساتونکو سره نښتې کوي. تر دې وړاندې طالبانو د پاکستان، ترکمنستان او همدې ایران پوله ساتونکو سره شخړې کړې دي.